یسألونک عن الاهله، دوی ستانه پوښتنه کوي په باره د چا کې شابسي د سپوږمیګانو کې، جمع د هلال ده. لم تبدو دقیقتا چې دا ولې اول کې ډیره نری وي، ثم تزیدو بیا زیاتیږي حتی تمتلئ نورا تر دې چې د رڼا نه ډکه شي، ثم تعود بیا نریوالي ته واپس کیږي کما بدت لکه څرنګه چې شروع وه. ولا تكون على حالة واحدة، په یو حالت باندې دا سپوږمۍ ولې نه وي کالشمس لکه د لمر. سپوږمۍ اول کې نری وي بیا غټه شي بیا نری شي، دا ولې غټیږي او نری کیږي؟ قل لهم، الله پاک فرمایي ته دوی ته ووایه هي مواقیت، دا وختونه دي، جمع د میقات ته، للناس دپاره د خلکو. معلومیږي دا چې د ټولې دنیا یو وخت نه دی، د ټولې دنیا وختونو کې فرق دی، د ټولې دنیا په رمضانونو کې فرق دی، د ټولې دنیا په عرفو کې فرق دی. یو دنیا کې یو ورځ عرفه، بله دنیا کې بله ورځ عرفه، یو دنیا کې یو ورځ روژه، بله دنیا کې بله ورځ روژه. دې کې ښه تحقیق فتاوی محمودیه کې که کتی شي هلته هم کتی شي. للناس دپاره د خلکو، یعلمون بها اوقات زرعهم، دوی ورباندې معلوموي وختونه د فصلونو، ومتاجرهم او وختونه د تجارتونو، وعدت نسائهم او عدتونه د ښځو، وصيامهم او وختونه د روژو، وافطارهم او وختونه د افطار، والحج او دا وختونه د حج دي. عطف دی په الناس، یعنی یعلم بها وقته، په دې باندې وخت د حج معلومیږي. فلو استمرت على حالة واحدة، نو که دا سپوږمۍ په یو حالت لم يعرف ذلك، نو دا وختونه به په څه باندې معلومه وي. معترض اعتراض کوي چې دا جواب خو د سوال سره مطابق نه دی. سوال د دیو چې دا سپوږمۍ اول کې نری وي بیا غټه شي بیا نری شي، نو سوال د سبب او د علت دی. جواب کې حکمت ذکر شو. حکمت د نریوالي او د ډبلوالي دا دی چې خلک ور باندې خپل وختونه وپیژني. سوال د علتو، جواب کې حکمت راغی، نو جواب خو د سوال سره نه دی مطابق. تاسو ورته جواب ورکوي چې دا جواب علی اسلوب الحکیم دی. دا جواب ته مانه یوه پوښتنه وکړي، د هغې جواب ستا د شان سره مطابق نه وي، زه داسې جواب درته ذکر کوم چې هغه ستا د شان سره مطابق تا ته پکې فایده وي. علت کې څه فایده ده؟ نری وي بیا غټه شي بیا نری شي. علت یې دا دی چې د سپوږمۍ رڼا دا د لمر نه اخیستلی کېږي. نو سپوږمۍ چې ټوله لمر ته مخامخ وي، ټوله رڼا وي، او چې کله د سپوږمۍ او د ځمکې د سپوږمۍ او د لمر په مابین کې ځمکه راشي، سپوږمۍ ته نه بالکل پناه کي، منځ کې ځمکه وي، نو سپوږمۍ ته لمر نه دی مخامخ، نو لږه رڼا هم پکې نشته. بیا چې دا ځمکه سپوږمۍ لږه راوچته شي، لږ ځای لمر ته مخامخ شي، هماغه لږ ځای رڼا وي. بیا چې لږه ډېره ورته مخامخ شي ډېره رڼا شي، بیا چې ټوله ورته مخامخ شي ټوله رڼا شي. نور القمر مستفاد من نور الشمس، د سپوږمۍ رڼا د لمر نه اخیستلی کېږي، خو په منځ کې کله ځمکه راشي نو سپوږمۍ ترې نه پناه شي، نو تیاری نه ښکاري. او بیا کله کله دا سپوږمۍ راوچته شي، نو که لږه راوچته شي لږه ښکاري، چې ډېره راوچته شي ډېره ښکاري. دغه علت دی. اوس په دې علت کې فایده نشته، فایده په دې حکمت کې ده چې په دې باندې خپل وختونه معلوموئ. دې کې ستاسو ته فایده ده که نه؟ وختونه د